علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر مین او دی یو پیر بیمار شوی و. امام احمد دا حدیث راوړی دی په صحیح سند سره. علي بن ابي طالب رضی الله عنه موږ چې کله مدینې ته رالو او د مدینې دا میوې موږ وخوړې نو فاجتویناها، موږ چې کله دا میوې وخوړې نو د مدینې د موسم په موږ باندې اثر وکړو. واصابنا بها وعکن، دا داسې موږ بیماران شو، تبې مو بې راباندې راغی. بس دا چې د علم نه خبر نه او دا دینداري په سر وړېدلي، دا خبره کول ناروا دي چې د موسم د لاسه داسې وشو. دا خو الله هر څه کوي، دا موږ پخپله اورېدلي د بعضو. دلته موسم سبب دی. په دې چې کم درس کې موږ دا خبره ذکر کوله، خیال مو که نه موږ تفصیلا دا خبره ذکر کړې، یو ورور تپوس کړه نو دی وایي چې موسم بدل شو، دی دلاسه موږ بیماران شو. نو په بل روایت کې بیا داسې دي، امام ترمذي م راوړی، علي رضی الله عنه چې زه ډېر بیمار شو نو رسول الله وسلم په ما تېرېدو ما دا وایي چې اللهم ان کان اجلي قد حضر فارحني، یا الله که زما نیټه پوره نو ما دمه کا. دلیل دی چې بیماري سخته شي، که د مرګ نیټه پوره وي بس ما مړ که. وان کان متاخرا فارفعني، او که نیټه لا پاتې نه بیا دا بیماري زما نه ختمه که او ما دې بیمارۍ نه لرې که. وان کان بلاء فصبرني، او که دا یو امتحان او نه لرې کېږي نو بیا راله صبر راکړه. رسول الله وسلم دا خبره واورېده، وایي کیف قلت، تاسې د بیا دا وایي فضربه رسول الله صلی الله علیه وسلم برجله، د پروت رسول صلی الله علیه وسلم خپله یې سره واچوه او دی وی اللهم عافه یا اللهم اشفه. یو روایت کې راځي یا الله دله شفا ورکړه. وی فما اشتکیت وجعی بعد، دی نه بعد بیا په ما باندې دغه تکلیف نه راغلی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت دی د هغه سره، د هغه د تکلیف یې برداشت نه کو. امام ابو داود یو کیسه راوړې ده، امام ترمذي م راوړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی او علي رضی الله عنه سره و. د ام المنذر بنت قیس الانصاري رضی الله عنها کور ته یې د هغې زوی ته او وعلي ناقه. ناقه په عربۍ کې هغه چاته وایي چې دا بیماري نږدې ختمه شوي، یعنې لا برابر شوی نه دی. خیال م کړی په سړي کله ډېره بیماري تېره شي که نه دی خم شي خو یو څو ورځو له زیړي او یاره ښه شوی یم خو بدن کې مې لا ساه نشتي. نو په ده دغه ورځې ولنا دوالي معلقه، او زمونږ د دې کجورو غونچکونه جوړه او دوالي په عربي کې غونچکونو ته وایي، خو هغه ګوره د هغه کجورو غونچکونه چې هغه لا پاولی کي، بلکل کجورې پخې شوي نه وي. دې ته په عربۍ کې الدوالي جمع د دالیه ده، یوې ته دالیه ویلی کېږي. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم یاکل منها، رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګېد وخوړې. ډېرې مزېدارې دي اولکې چې ښه، او د هر انسان خپل ذوق وي، کله د چا دغه اولنۍ نه یې خوښي بلکل چې پخې شي هغه یې خوښي، چا بلکل دغه تازه اولکې چې هغه خوښي. وقام علي رضی الله عنه لیأکل، او علي رضی الله عنه هم راپاڅېدو چې زه وخورم. رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغه د غونچکونو نه کجورې راشوکوي، دی هم راپاڅېد. فاتفقا رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لعلي رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګېدو علي ته یې وویل مه په عربۍ کې یو ټکی دی چې استعمالېږي، مونږ چې وایو مه کوه، کله مونږ هم وایو مه، تعلیمي که نه ماشوم ته کله نه مه یا نه، دا کلمه دا ټکی د زجر او د نهي دپاره استعمالېږي. رسول صلی الله علیه وسلم نا انک ناقه، ته اوس ښه شوی، تا له دا ښه دي. نو بیا زه راولګېدم څه شوروا مې پخه کړه او باغې کې مې څه سبزیانې ور واچولې
نو او بیا مې هغه راوړه تیاره مې کړه مې وویل رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یا علي اے علي اصب من هذا دا وسکه فهو انفع لك دا ستا لپاره فایده منه ده نو ته وسکه شوی دا کجوري تاله ښه دی حکمت دی کې دا دی ټیشو شته دلته ټیشو راکړه خفه کېږي نه حکمت دی کې دا دی امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره کړې ده چې کله انسان ښه شي که نه او دی له پوره خپل حالاتو ته نه راغلی نو معدې کمزوري او دغه کجوري چې کومه اولنۍ مرحله کې دي نو دې له ښه زوروره معده پکار ده ځکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي چې نه شوروا پخه شوه پای کې سبزي ده نخود کولی ده نو دا نرم څه دي معده باندې بوج نه جوړوي دا قصه مې تاسو دې دپاره ذکر کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه څومره مینو دومره خیال یې وله ساتو یو روایت ته امام ابن ابي شیبه راوړی دی او امام ابو نعیم هم راوړی علي رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر راغی او په ما باندې تبه وه بیمار و نو رسول الله وسلم ته کجوري کېښودی شوې کجوري یې خوړې او ما ورته کتو را کتو ما ته وایي چې یا علي اتشتهي زړه دې ورته کېږي دې کې یو فایده تاسو زه وایم که په هره جمله کې فایده دا یو نیم داسې لږی خوراک کوي ته به وایي چې غل دی خیال یې کړی که نه داسې شی ورسره دی شخونې بیا داسې پټ یا یو ګوټ ګوري یا که څوک ګور تېرېږي نو بس د ده طبیعت خراب وي لوکو او بیا کسان راځي دا د کمزوري انسان خوی دی دا د کمزوري انسان خوی دی که داسې یو نیمه کجوره د سړی که نه خوري او څوک تېر شو ورته راشه راځه یو ځای به وخورو ته یې وخوره زه به نه خورم دا اوچت اخلاق دي طبیعت خرابول نه دي پکار دا فایده دلته راووته چې رسول صلی کجوري خوړې نو علي ته ستا د زړه کېږي یو کجوري ورته داسې ګزار کړه واله هغه وخوړه بیا هغو په کجورو سخت مین او دا د هغوی خوراک او کجور هغه شی دی موږ پرې هم نه مړېږو حالانکې عجم بیا علاقو سره چې تعلق ساتي د علاقې په نسبت زموږ په علاقو کې کجوري کم ځي کېږي خو موږ هم کجور یو داسې خوراک الله پیدا کړی دی برکتي رسول صلی الله علیه وسلم د ډېر برکات بیان کړي دي حدیث کې چې دا د ماشوم هم خوښوي دا د زنانه هم خوښوي دا د نارینه هم خوښوي ډېر برکتي خوراک دی هغه بیا ورته یو بله دانه ګزار کړه بیا ورته درېیمه او تبه کېږي بیا ورته څلورمه بیا پنځمه بیا شپږمه بیا اومه د هغه بیا هم زړه کېږي رسول صلی الله علیه وسلم حسبک یا علي بس ډېرول تاله نه دي داسې دا هم د رسول صلی الله محبت دی د هغه سره هغه محبت دوو ځایونو کې راښکاره شو یو هغه پوه شو چې کجوري ته زړه شي او چا سره چې د محبت یي که نه نو د هغه په اشاراتو سړی پوهېږي دې کې بله فایده کمه به ذکر کوي سړی د رسول صلی الله د ژوند نه فایده لازم نه ده چې یو سړی به تا ته وینا کوي حالاتو ته هم ګوره یو سړی ډېر عزتمند دی خودداره دی ښه وږی دی ته ډوډۍ ته ناست او دا بیلچې پکې وایي راوایي او تا ته ګوري خو ته اندازه ولګوه چې دا ټیم یا د ماسپښین د ډوډۍ دی یا د ماښام د ډوډۍ دی دا سړی بل ځای ته تللی نه دی دلته ناست دی وږی به یې که موږ وایو نه بعض وایي چې دی به ما ته لازم منت کوي زاري به کوي خوله به چینګی را چینګی ځان به کمزور کوي چې زه خورم بیا به ته ځم چې زه راځه ته خوره نه ته به حالاتو ته ګورې د ماشوم د ښځې د ملګري د میلمه د خپل د پردي دا د هوښیار سړي نښه ده علي ابن ابي طالب رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم په ده ولې مین نه و ده د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډېرې سختې تېرې کړي دي او لویه سخته موږ ذکر کړې وه بارک الله فیک د هجرت په شپه د هغه په طلایي کې پروت امانتونه یې بیا واپس ورسول د یېرې په هغه ماحول کې
چې مشرکان ګرځېدو به مسلمانانو پسې او ده پکې امانتونه واپس کول. یوازې قرباني داستان په دې ځای نه دی ویلی، د مرګه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډېرې سختۍ تېرې کړي. ده چې کومه لوږه برداشت کړې د رسول صلی الله علیه وسلم سره، که د هغې قصې مې درته وکړې. او دا تاسو ته وایم چې دا د هجرت هغه اولنی دور د هجرت نه بعد دا قصه ته ذکر کوي. امام ترمذي راوړې ده، امام ابو یعلا هم راوړې ده. علي بن ابي طالب رضی الله عنه بخپله دا قصه کې دې ته غوږ کېدی. وی خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ډېر سخت جمع و، د مدینې دا جمع ډېر سخت دی. او بیا اوس خو وسایل دي، سړي له پکې دومره یخني کېږي. سوچ کوو چې د یو څوک کور او هیڅ وسیله نه وه، څومره یخ به ولته. نو زه د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه ووتم. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ماجه چې راوړی دی، ووتم وایي ما چې رسول صلی الله علیه وسلم له سره وه، معنی چې لوږه په دم ده او په هغه هم ده. نو چې کله وتم یخ وقد اخذت ایهابا معطونا، یو سرمنه پرته وه چې هغه المعطون هغه سرمنې ته ویل کېږي که نه، نږدې ترجمه به یې دی یا وضاحت، چې کله دا سرمنه رنګ کوي که نه وچیږي، په دې کې دا خرابه شي، ویښته میښته هر څه ترې راوځي ګډه وډه. نه دا پرته وه دغه ځای کې استعمال خو نه وه. نو هغه مې راواغسته فجوبت وسطه، دا منځ مې ترې کټ کو، د دې سرمنې چې کوم منځ و مې ترې پرې کو. فادخلته عنقي، هغه مې داسې راواچوله، سر مې په دې منځ کې دننه کړو چې کوم ځای پرې کړه. وشددت وسطي، دا منځ مې وراسې وتړل. پس فحزمته بخوص النخل، د کجورې د ونې دا پاڼې نه دي، په دې مې دغه سرمن بیا وتړی، دا منځ مې ورله وتړل، دا منځ یې پټه جوړه شو. وإني لشديد الجوع، کومه لوږه چې په ما ونو هغې نه الله خبر. ولو كان في بيت رسول الله صلی الله علیه وسلم طعام لطعمت منه، او که د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې څه وي ما به وخوړي وو، څه نه نو د هغه په کور کې هم څه نه وو، زه به وږی وم. فخرجت التمس شيئا، نو زه ووتم چې یاره څه داسې را پیدا کړو. فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له، یو باغ باندې تیر شوم، نو په دې باغ کې یو یهودی لګیا دی، د هغه باغ دی، او دا خپل فصل خړوبه کوي، اوبه ورکوي، او د کوی نه دا بوقې راوباسي. فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط، د باغ چې کوم دیوال دی هغې کې یو سوری یا سوړه وه، د هغې نه مې دته داسې وکتو نو ومې لید، نو زه یې م ولیدم. وایي ما ته وایي چې ما لکه یا اعرابي، بانډچي وي تا له څه چل دی، ولې ورته بانډچي وي، سرمنې اچولی دی، ویې نه پېژندم. بیا هغه خبره نږدې ورځو کې تاسو ته ما ذکر کړې وه، په کپړو، په مال، په سورلۍ، په جیداد څوک نه عزتمن کېږي چې څو پورې الله نه یې ورکړی عزت. دا څومره عزتمن دی، یعنې زه تا ته بل کوم عزتمن وښیم. ما ته وایي چې ها بدو بانډچیا سی چل دی، هل لک فی دلو بتمره، وی اگر راته ځان نه ووایي چې اوبه راله راوباسي او کجورې به درکړم. وی ما ورته وایي چې نعم، ولې خو دروازه ما ته کولاو که زه درځم. ور مې کولاو کړو، پړی مړی یې راکړو، سامان یې راکړو. فكلما نزعت دلوا اعطاني تمره، په یو بوقه باندې یو کجوره. الله اکبر. او زه لګیا وم هلته دې دوو کسانو له خوراک وړي، رسول صلی الله علیه وسلم هم دی او دی هم دی، او دې سره لوی غم د هغه دی. وی حتی امتلأت کفی یا کفی،
حتى امتلأت كفي، تر دې چې زما دا لاس ډک شو. نو ما ورته وویل چې نور بس. یو روایت کې راځي چې سمې ترې وخوړې او اوبو نه مې څه وڅښلې، ثم جئت المسجد، بیا رالم جومات ته ډایرک، فوجدت رسول الله صلی الله علیه وسلم فيه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه شه الناس ورته نو څه کجورې هغه له راوړې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی او تره زوی، او دې خلکو له الله هغه اوچت مقام ورکړی و چې هغه په دې امت کې نورو بندګانو ته الله نه دی ورکړی، بلکې نورو امتونو کې هم الله چاله نه دی ورکړی پیغمبرانو نه بعد. خو دوی په دې حالاتو صبر کړی او دا امتحانات دي. او موږ ته هغه حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم مخکې دی چې څومره مخې ته دی چې څومره انسان د انبیاو لارې ته نږدې دومره به ده باندې سختي راشي او دا امتحان. او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لازم به په تاسو باندې چې دی امتحانونه راځي، د مال په باره کې د نفسونو په باره کې. ولنبلونكم بل ذکري بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لازم به امتحان راولم. کله هغه امتحان الله د لوږې په شکل کې به راولم، دا امتحان دی، صبر به کوې دې